څه یو وخت و چې امام شمایل رحمه الله به په قفقاز کې ګرځېده. تاسو به د قفقاز ښاپېرۍ نوم اورېدلی. قفقاز ښاپېرۍ. قفقاز تر ټولو ښایسته خلک لري، ښایسته ځای دی. هلته د امام شمایل رحمه الله یا امام شامل رحمه الله مکمل د ژوند قصه ده. دا د قفقاز زمری یو کتاب دی چې لیکوال مسکین علي حجازي دی. ډېر عبدالواسع صابر صاحب ژباړلی دی. په دې کې مکمل د امام شمایل شمویل یا شامل یا امام شامل څوک ورته وایي، دلته شمویل لیکلی. نو مختلف هغه دی د دې د ژوند مکمل قصه ده چې دوی هلته کوچ شي، انګیزې چې شی وه، فکر چې شی و. مکمل دا کتاب د هغه د ژوند په اړه لیکل شوی. که څوک داستانونه خوښوي، یعنې غواړي چې یو داستان ولولي او شخصیت وپېژني او تاریخ کې وګوري چې هغوی اسلام لپاره څه کړي، امت لپاره څه کړي، کوم فکر یې درلودو، نو دا تر ټولو ښه کتاب دی. ځکه بعضې ورونه ناولونه لولي، هغه بعضې ناولونه داسې د ځانه جوړ شوي قصې دي چې کیدای شي پکې کومه ګټه وي یا نه وي، نو هغه نشو ویلی. خو بعضې داسې دي چې حقیقي قصې دي، هغه قصې چې موږ ته یو انګیزه ورکوي، هغه قصې چې موږ ته یو انرژي ورکوي، هغه قصې، هغه شخصیتونه چې موږ ته یو الګو کېږي، هغه شخصیتونه چې د ظلم، د استبداد، د وحشت خلاف مبارزه کوي. دا شخصیتونه موږ ځوانان باید وپېژني. اسلامي نړۍ ځوانان باید دا شخصیتونه هیر نه کړي، ځکه دا مهمه ده. تاسو کولی شئ دا ځان ته الګو وټاکئ. نو دا یو مهم کتاب دی. د قفقاز زمری زه مطمئن یم تاسو عامه کتابخانو کې پیدا کولی شئ. کیدای شي په کابل کې، جلال آباد کې کتابخانونه پوښتنه وکړي. کله چې کتاب نشي پیدا کولی، نوم هر څه ځان سره واخلئ. هغه کتاب پلورنځي والا ته ووایي چې دغه کتاب تاسو ته پیدا کړي او هغوی تاسو ته مطمئن یم تاسو ته پیدا کولی شي. دکې مکمل ډېرې ښې قصې دي، د هغه وخت څه داستانونه، واجب غریب داستان دی. دا کتاب ما لوستی په یو ځای کې، فکر کوم په دې قفقاز کې. د کتاب یو برخه دا ده چې د هر اسب په بغل کې به ډېر سرونه چې پراته وو، هغه به یو قهرمان ځوان و. نو ډېر جالب او عجیب قسم فرهنګونه هلته درلودل او روسان و نورو چې هلته دوی څه کړي دي، دوی څه لاسته راوړي. نو دا مهم ډېر زیات دی. دا ډګروال لزراف دی چې د سره باز دی، یو منصبدار دی. بیا آخر کې دوی څنګه قفقاز له لاسه ورکړو، دوی چېرته لاړل، ځوابونه دي دوی ته کوم هغه ورکړل شوي چې تاسو که چېرته دغه خبرې زموږ ومنئ او د مبارزې نه لاس واخلئ. نو دا ډېر مهمې خبرې دي. نو کوی شي چې ځوانان قصې لولئ، دا کتاب هم ولولئ، انشاءالله ډېر څه به ترې زده کوئ.